آیا ته خپل ژوند د خلکو د خوښولو لپاره تیروې که د الله د رضا دپاره؟ سلامونه دوستانو، زمونږ له ډیرو غمونو سره سره یو لوی غم دا هم وي چې مونږ تل د خلکو د نظرونو په فکر کې یو. که ښه کار وکړو نو وایو چې خلک به څه وایي، که یو نوی کار شروع کوو نو بیا هم ذهن ته دا یو سوال راوچتېږي چې خلک به څه وایي، او که د خپل خوبونو تعبیر چاته وایي نو وایو چې خلک به یې ونه مني. خو حقیقت دا دی چې خلک هیڅ کله هم ستانه په مکمل توګه نه خوشحالیږي. که ته کامیاب شوې نو حسد به کوي، او که ناکام شوې نو بیا خو ضروري ده چې خبرې وکړي او خامخا ملنډې کوي، او که چوپ پاتې شوې نو بیا هم خبرې کوي، او که چرته خبرې وکړي نو بیا خو بد اخلاق او بدتمیز دي ګڼي. نو ولې د داسې خلکو په لاس کې خپل ژوند ورکوي چې هغوی هره ورځ خپل نظرونه بدلوي؟ هغه څوک بریالي دي او کامیاب دي چې هغه د الله د رضا دپاره مخکیوالی وکړي، خپل نیت صفا وساتي، او د خلکو د خبرو پر ځای خپل هدف ته دوام ورکړي. او که ته د الله تعالی دپاره سم کار وکړي نو د خلکو هره خبره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. نو په یاد ولره، د خلکو ستاینه لنډمهاله ده او د الله تعالی رضا تل پاتې ده. نو د ویډیو پیغام می دا دی چې د خلکو د خوښولو هڅه مه کوه، او د الله د رضا کېدو کوشش وکړه، ځکه د خلکو زړونه بدلیږي خو د الله رضا تل پاتې ده. نو که دا ویډیو در سره ښه لګېدلی وي نو د لایک کمنټ مه هېروئ، او همداسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل خامخا وزټ کړئ او در سره سبسکرایب کړئ. مننه به وي.